د یو کس تپوس کړی دی چې د روژې په حالت کې د شیطان دوکه کی او یا د لاس په دغه سره په وجه سره د انسان د منی خارج شي په دې سره روژه خرابي کنه خرابي. جواب درې د مسلې دوه صورتونه دي. یو صورت هغه دا دی چې یو سړی دی هغه وده دی په خوب کې هغه دی په خوب په حالات کې دی کنه او غیر اختیاري حالات ته په دې کې د انسان د منی خارج شي دغه باندې غسل وړل په دې باندې روژه هغه نه ماتيږي بل اجماع بل اتفاق. یو حالت چې کوم دی نو هغه دی په اختیار باندې په اختیار په خپل اختیار باندې انسان ځان منی خارجه کی نو که جماع وکړه نو بیا خو جماعت هم ده او کفاره په هم لازم ده او که جماع نه کړي بلکې په لاس سره هغه د ځان منی وستله او د روزه ماته کړه نو په دې سره روزه خراب شو روزه ماته شو او دا به دغه قضیه راوړي او سخت ګناه یو غلط ګناګار شو. او دلیل هغه چې کوم دی نو هغه حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی چې هر عمل د زوی د آدم دغه د پاره د الا الصوم فانه لي وانا اجزي به مگر روزه چې دا نو د زما د پاره د زبر دی بدله ورکوم ځکه يدعو طعامه وشهوته لي د خپل خوراک پرې دی خپل شهوت پرې دی زما د وجنه کور دې حدیث ته معلومه ده شو چې د طعام سره شهوت ذکر کړی دی چې په طعام سره په خوراک کول سره روزه ماتيږي نو په شهوت پر کول سره روزه هغه ماتيږي لہذا روزه هغه ماته ده. دی ملګری ته پوس کړی دی چې یو سړی سنت کوي او سورۃ الفاتحه د امینه پوری وای او بیا وروسته د تریا چې ما سورۃ نه ډیر وستلې نو په دې صورت کې به دا سیده سهو کوي کړه دوباره مونږ وکړي. جواب دا دی چې کچرتا دته په دې قیام کې رایا شو چې ما سورۃ نه ډیر وستلې سورۃ بسول ولي او کله دې سوال مطلب دا چې دې سړی ته په مانځ کې روس رایا شو په دویم رکعت کې دریم رکعت کې دا تریا شو چې ما خو دې رکعت کې سورۃ الفاتحه نه علاوه سورۃ ونل وسته نو مونږ کی کنه کی دوباره به مونږ کې کنه سیده صحابه کوي جواب دار چی څه پینشته نه به سیده صحو لازم نه بنا بر قول راجه او نه به دوباره مونږ کم دی هغه لازم دی. دلیل دغه حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه دی کوم چې صحیح مسلم کې نقل لې چې هغه یو کس ته پوس کړو چې مونږه سورۃ الفاتحه په مانځ کې ولولو او سورۃ نه پاتې شي مونږم کی کنه هغه تو فرمایل ک چرته تا سورۃ سولستو ډیره خیسته ده او ډیره خبره ده و الا فاجزات عنك او که چرته تاودل وسره د فاتحه ستانه پس پوره ده دا کافی ده. یعنی په ډک رکعاتونو کې د سورۃ لوستل چې کوي د مستحب او سنت عمل واجب او فرض نه دي فاتحه واجب او فرض ده نو که سورۃ پاتې شو نو په دې باندې سره سهو هغه لازمي